دا د کومه ناروا را باندې وکړه. دا ډېر ښه شعر دی. مننه ورو. دا د کومه ناروا را باندې وکړه، غمه ځان ته د ګډا را باندې وکړه. ډېر ښه. ستا خبرې هم د شعر په شان خوږې دي، ستا خبرې هم د شعر په شان خوږې دي، په محفل کې دې واه واه را باندې وکړه. ډېر ښه دی. ستا خبرې هم د شعر په شان خوږې دي، په محفل کې دې واه واه را باندې وکړه. لږ د خدای له نعمتونو څخه راکړه، سره واغوندې ګناه را باندې وکړه. ډېر ښه دی. یا نشه راکړه سړیه یا مې دم کړه، یا نشه راکړه سړیه یا مې دم کړه، غم مې وژني څه بلا را باندې وکړه. ډېر ښه دی. که اذانو که سندره که ټپه وه، که اذانو که سندره که ټپه وه، چې هر څه یاره تا را باندې وکړه. ډېر ښه. ډېر ښه. زه انسان یم خطا به رانه وشي، زه انسان یم خطا به رانه وشي، زه انسان یم خطا به رانه وشي، سترګې واړوه ګناه به رانه وشي. ډېر ښه. زه انسان یم خطا به رانه وشي، خطا به رانه وشي، سترګې واړوه ګناه به رانه وشي. په محفل کې داسې مړه مړه مه غږېږه، زه شاعر یم واه به رانه وشي. ډېر ښه شعر دی. مننه. په محفل کې داسې مړه مړه مه غږېږه، زه شاعر یم واه واه به رانه وشي. شیرینۍ شو ښه زما امتحان اخلي، شیرینۍ شوې ښه زما امتحان اخلي، زه فرهاد یم ګوره دا به رانه وشي. ډېر ښه شعر دی. ملکزی صاحب هر میسج کې راته ملیکه قربان، هر میسج کې راته ملیکه قربان، کور کې ناست یم ګډا به رانه وشي. ډېر ښه شعر دی. مننه ملکزی صاحب. هر میسج کې راته ملیکه قربان، کور کې ناست یم ګډا به رانه وشي. اذان بالکل پتا غر کې مرتبه یم، خو که چغې کړم ریا به رانه وشي. د لوی لیزال رب په سپېڅلې نامه چې بخښونکی او رحیم ذات دی، د ورک ستوري ادبي خپرونې قدرمندو کتونکو په سلامونو مو هرکلی کوم، په دې هیله او په دې امید چې روغ جوړ د صحت او عافیت جامې به مو په تن وي. کتونکو نن مو په خپرونه کې له ډېره ښه بخته ډېر زیات محترم او ښاغلی محمد یونس اذان صاحب له موږ سره مېلمه دی. نن به د ده سره د ده په ژوند، فن او د ده په شاعرۍ یو لنډ او تفصیلي مرکه لرو. تر پایه مو ملتیا وکړئ او زه ستاسې ورور نجیب الله ملکزی یو ځل بیا له ښایسته جلال آباد څخه. نو اذان صاحب تاسو په خپرونه کې ښه راغلاست، هرکلی ستړی مه شئ، هر کله راشئ. ډېره زیاته مننه چې راغلئ. مننه ملکزی صاحب. ملکزی صاحب تاسو ته، ستاسو له طریقه ټولو لیدونکو ته، مینهوال ته سلامونه، مینه، ادب، او له تاسو نه ډېره مننه چې په دې قیمتي خپرونه کې موږ ته وخت راکړ. ډېره زیاته مننه قدرمند اذان صاحب. اذان صاحب زه خو یم چې پوښتنې به هم کوو او په منځ منځ کې به ځینې شعرونه هم درڅخه ریکارډ کوو، خو په لومړي سر کې که زموږ د پیج کتونکو ته داسې په لنډ ډول ځان معرفي کړي چې یونس اذان د کوم ځای سره تعلق ساتي. زه خو د کونړ ولایت یم وروره، ډېر ښه. پیج لري یو ډېر ډنګي ولسوالۍ، او اوس خو د جلال آباد ښار کې ژوند کوو. ډېر ښه. امنیت سره. ډېر ښه. ډېره زیاته مننه قدرمن اذان صاحب. اذان صاحب که تاسې راته په دغې د خپرونو په دې لومړي سر کې کوم غزل ووایي ډېر خوند به وکړي. وروره نوي بیتونه دي څه چې دا د کومه ناروا را باندې وکړه. دا ډېر ښه شعر دی. مننه ورو. دا د کومه ناروا را باندې وکړه، غمه ځان ته د ګډا را باندې وکړه. ډېر ښه. ستا خبرې هم د شعر په شان خوږې دي، ستا خبرې هم د شعر په شان خوږې دي، په محفل کې دې واه واه را باندې وکړه. ډېر ښه دی. ستا خبرې هم د شعر په شان خوږې دي، په محفل کې دې واه واه را باندې وکړه. لږ د خدای له نعمتونو څخه راکړه، سره واغوندې ګناه را باندې وکړه. ډېر ښه دی. یا نشه راکړه سړیه یا مې دم کړه، یا نشه راکړه سړیه یا مې دم کړه، غم مې وژني څه بلا را باندې وکړه. ډېر ښه دی. که اذانو که سندره که ټپه وه، که اذانو که سندره که ټپه وه، چې هر څه یاره تا را باندې وکړه. ډېر ښه. ډېر ښه. ډېره زیاته مننه اذان صاحب. اذان صاحب که تاسې راته دا هم ووایي چې څومره وخت کېږي چې له شعر سره تعلق ساتئ او شعر لیکئ؟ شعر خو لږ وخت کېږي چې لیکم ملکزی صاحب، تقریبا یو کال یو نیم کال به کېږي. خو د ډېر ماشومتوب نه مې شعر خوښېده، شعر سره یې مینه وه، او بیا 8 کاله کېږي چې د شعر سره مې علاقه ده. ښه، یعنې دومره وخت نه ستا شعر سره مینه او یو نیم کال کېږي چې شعر لیکئ، او ماشاءالله ډېر ښه شعر لیکئ. ستا شعر کې یو کمل دا هم ده چې روان شعر دی، بل اسانه دی، بل چې هر څوک ستا شعر غزل واوري نو په یادو به یې ځوي، ځکه ډېر اسان او ډېر ښه شعر دی. اذان صاحب که دا هم راته ووایي چې په دې دومره موده کې مو څومره شاعري وکړه، صرف غزل ته مو کار وکړه او که نه د شعر په نورو فورمونو مو هم کار وکړه؟
بالکل مولوي صاحب صرف غزل مې لیکلی دی ښه یعنې بل فورم کې مې کار تر اوسه نه دی کړی ښه اراده لرئ چې کار وکړئ انشاءالله بالکل اراده خو لرو نظم مې ډېر خوښېږي خپله ډېر ښه ډېر او اذان صاحب که تاسې راته دا هم ووایي چې هر شاعر چې شعر لیکي نو حتما د یو شاعر شاعري به یې خوښېږي یا به ترې متاثره وي نو ستاسې د فکر شاعر څوک دی یا شاعران څوک دي چې تاسو یې ډېر کله مطالعه کوئ ملکزی صاحب چې ښه شعر هر څوک ولیکي او ښه شعر وي زما خوښېږي چې د هر چا وي ډېر ښه اذان صاحب زه خو یم چې اوس مسلسل شاعري در څخه واورو او که منځ کې کم پښتنه را په یاد شو هغه به هم در څخه کوو خو اوس شاعري به در څخه واورو ډېر مزه به وکړي سمه ده مولوي صاحب یو غزل دی چې لکه د باد مخ ته د مړ انګارې ری پاتې شو لکه د باد مخ ته د مړ انګارې ری پاتې شوم هغه چې ته رانتلې داسې بې اثرې پاتې شوم ستا د هجران په درد به زر زر او په خوند خوند ملکزی صاحب ستا د هجران په درد به زر زر او په خوند خوند مرمه د عشق دنیا کې په همدغه یوې پلدې پاتې شوم ستا ورا چې تله داسې په ځمکه ځمکه ولګېدم لکه ماهي د سیند په غاړه له څپې پاتې شوم ډېر ښه دی ډېر ښه دی ستا ورا چې تله داسې په ځمکه ځمکه ولګېدم لکه ماهي د سیند په غاړه له څپې پاتې شوم کوم ژوندی د دې ولس به هر ارمان پوره کړم کوم ژوندی د دې ولس به هر ارمان پوره کړم خدای که روغ چېرته له هرې حادثې پاتې شوم ډېر ښه شعر دی ډېر ښه مننه اذانه نه ګورې او ورکې په خیالي دنیا کې اذانه نه ګورې او ورکې په خیالي دنیا کې سړیه منډې که د ژوند له قافلې پاتې ډېر ښه شعر دی اورو مسلسل غزلې در څخه اورو څه د هجر شپه پختې خانه خرابه څه د هجر شپه پختې خانه خرابه راتېر شوی یم له دومره لوی عذابه څه په خوند دې ځواني کړه رانه ختمه و زما شوقۍ و زما سرابه ډېر ښه مننه څه په خوند دې ځواني کړه رانه ختمه و زما شوقۍ و زما سرابه په لیدو دې زما واړه حواس ناست په لیدو دې زما واړه حواس ناست جادوګر بدنه یا شراب ډېر له خبرو له رخسار د عطر پاشي له خبرو له رخسار د عطر پاشي یا ترینې چینې یا ترین سیلاب تورې سترګې نرۍ وریځې دنګه پوزه څنګه به مخ واړوم اوس له دې جنابه ډېر د اذان نیمګړي هیلې او شعرونه راته ښکاري چې ښه سم دي بې حسابه ډېر ښه اذان صاحب تاسو نه هغه شعر هم اورم چې یو وخت کې ډېر زیات داسې وایرل شو ډېرو خلکو په ټیکټاکونو کې هم ویلې او ډېر ښه شعر دی تاسو ډېر ښه وایي که هغه ووایي ډېر مزه به وکړي سمه ده ملکزی صاحب چې زه انسان یم خطا به رانه وشي زه انسان یم خطا به رانه وشي سترګې واړوه ګناه به رانه وشي ډېر ښه زه انسان یم خطا به رانه وشي سترګې واړوه ګناه به رانه وشي په محفل کې داسې مړه مړه مه غږېږه زه شاعر یم به رانه وشي ډېر ښه شعر دی مننه په محفل کې داسې مړه مړه مه غږېږه زه شاعر یم وا به رانه وشي شیرینۍ شوې ښه زما امتحان اخلي زه پر حال یم ګوره دا به رانه وشي ډېر ښه شعر دی ملکزی صاحب هر میسج کې راته ملیکه قربان کور کې ناست یم ګډا به رانه وشي ډېر ښه شعر دی مننه ملکزی صاحب هر میسج کې راته ملیکه قربان کور کې ناست یم ګډا به رانه وشي اذان بالکل پتا غر کې متبا یم خو که چغې کړم ریا به رانه وشي ډېر ښه اذان صاحب ډېره زیاته مننه قدرمن اذان صاحب او چې راغلی موږ ته مو خپل وخت راکړ او په دې هیله چې دا خپرونه د ټولو کتونکو خوښ شي او ستاسې له راتګ څخه ډېره زیاته مننه له تاسو ډېره زیاته مننه چې خپل قیمتي وخت ډېره زیاته مننه قدرمن اذان صاحب نو ملګرو دا وه د ورک ستوري ادبي خپرونه چې ما نجیب الله ملکزي تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم د لوی الله په امان